په کونړ کې لسګونه انسانان او څاروي واورې لاندې کړي دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عبدالوارث رسنیو ته وویل تېره ورځ په دغه غرني سیمه کې تر 2 مترو واوره اورېدلې ده او د دوی د معلوماتو له مخې ټولې بانډې لاندې کړي دي چې تر اوسه سیمې ته هیڅوک نه دي رسېدلي. خو دغې سیمې ته نږدې شاوخوا څنډو کې 14 مړي موندل شوي دي.